جبل سراج. لیدونکو دا د سالنګ لویه لاره ده. هاخوا تر مزاره پورې ځي ولا غونډ روډ خراب دی، یو غونډ سړک مشکل ډېر زیات دی. سلامونه معصومي صاحب جوړې په خیر صحت ښه دی. نو لیدونکو ته به ووایو چې موږ له خیره سره د کندوز په طرف ځو. نو دغه د لارې په اوږدو کې چې څه هغه دی د منظرې دي، ښایسته ځایونه دي، له خلکو سره به هم خبرې کوو. تاسو ته به له کابل تر کندوزه په دې باندې یو خپرونه جوړوو، بیا به هلته نو نورې خپرونې هم کوو. تاسې را سره مل پاتې شئ. بچه دهی کمره سیره و اونجا بان تمام جنبال تو مشابانو میره مشابانو لیدونکو نو موږ آماده شو په خیر سره ملګري آماده شو. نو به له خیر حرکت کوو په طرف کې کندوز. شاته بکلیټ او ملکي تصویر مې صحیح راځي که نه پوهېږم. نو تاسې را سره دغه د لارې منظرو څخه او د دې تر څنګ له خلکو سره هم ځینو ځایونو کې به خبرې کوو او د سیمې هر ځای په تړاو به تاسو ته معلومات درکړو چې کومې ساحې ته ورسېدو. نو تمه ده چې تاسې به را سره مل پاتې شئ. پیدا کردم به خاطر ترکیه گپ زده بود خب که من ترکیه دیپور شدم یا کسی که مصاحبه نمیکنه. لیدونکو دا نو د کوتل ساحه ده. په کوتل ساحه کې نو هغه ځای دی تاسې به ګورئ چې دلته نو په سړک باندې کار هم روان دی. نو دغه ځای کې بیا اکثره وخت کې بیروبار ډېر زیات وي. نو که چېرته اوس دغه سړکونو باندې کار روان دی نو دا پراخه شي نو هغه سیستم به را جوړ شي او بیروبار به دومره نه وي. نو تر یو حده پورې کار شوی دی او امید شته دی چې دا پاتې کارونه به هم بشپړ شي. لیدونکو نو دا د کلکان ولسوالۍ ده. موږ د کلکان ولسوالۍ ته راورسېدو. نو تاسې به ګورئ چې څنګه شنه او ښایسته منظره ده. پسرلی دی.
جبل سراج د پروان ولایت مربوط سیمه. تاسې به بیکګراوند کې ګورئ چې څومره ښایسته او په زړه پورې منظره ده. نو بوټي او ګلان نو دا نو په دغه موسم کې ډېر ښایسته او په زړه پورې وي. نو تاسو ته به د دغه ځای ویډیو یو څه ښایو داسې لنډو لنډو کې ښایسته منظرو د ښایسته ځایونو د اوبو. نو همداسې مخکې ورځو سالنګونو ته او په سالنګونو باندې هماغسې ځو په خیر کندوز ته. تاسې راسره اوسئ. خوب هستی؟ بس بخیر جمعه. سلامت باشه. اسمت چیه؟ عبدالرشید. عبدالرشید. این جای چی نام داره؟ اینجا مدرشویی. نه کدام ساحه است؟ سالنگ. سالنگ. رای سالنگ است. بله. چطور است کار روزگار خوب است؟ خوب است شکر. روز چند پیدا میکنی؟ میشه دیگه. مدارات مقاول استاد نمیکنم دیگه. خب لیدونکو دا د سالنګ لویه لاره ده. نو سالنګ نو یو څه یخ دی نو ځکه خو دلته شنه بوټي ډېر کم لیدل کېږي. نو سپرلی به دلته وروسته شروع کېږي، یعنې تر اوسه پورې هغه بوټي په مکمل ډول نه دي شنه شوي. نو دلته چې دا تاسې ګورئ د شاته د غرونو کې دې کې نو بیا نو بس کله چې دلته پسرلی راشي بیا شینوالی پکې راځي او ډېر ښایسته یو منظره جوړېږي. لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. موږ سالنګ ته راورسېدو. سالنګ کې نو لا هم واوره پرته ده او دومره یخني ده چې مه کوه پوښتنه. یخني زیاته ده دې خواته ځکه چې واورې پرتې دي او دا یخ شمال ترې راځي. نو بس له سالنګ نه باغ خواته له خیره وړو او هغې ځای کې به مو تاسو ته ویډیو د لارې ښایو چې بیا لومړی بغلان راځي او بغلان نه وروسته بیا کندوز دی.
ګرانو د سالنګ تونل دی خواته شمال طرف ته چې ځي نو دا هغه ساحه ده موږ نو دلته راتېر شو دې خواته نو واوره ځان ته وایي نو تاسې باندې دغه زیاته چې لنډه لنډه ویډیو جوړه ده مزار نه څنګه ولاره څنګه ولا خدای لاره وته تاسو ته په دا لاره د ډېره ستړي کوونکي ځکه چې ستړي خو ډېره لري ستړي ده غونډو سلام نه تګيږي دا خرابه ده ډېره زیاته دا خرابه ده ډېره خرابه کوم ځای کې خرابه ده غونډ سالنګ خراب دی نو غونډه خرابه ده اخوا ته خرابه ده کدي اخوا تر مزار پورې ځي ولا غونډ روډ خراب دی نو غونډ سره مشکل ډېر زیات دی ولا زه ان شاء الله خدای مهربانه دي حال اسلام الله مهربانه دي څه ویل لري لیدونکو ته تاسو بس ټول خوشاله اوسئ پیغام شي لري دغه سالنګ چې کوزيږي بس احتیاط دي کوي دا ټول وترې ده سخته ده او په احتیاط سره صحیح شو بغلان ساحې ته راغلو نو دلته مو د غرمې ټیم دی غرمې نه خبره وکړو د 1 بجه ده نو دلته به ډوډۍ وخورو ډوډۍ نه وروسته بیا په خیر همداسې حرکت کوو دا داسې ځای کې موقعیت لري راوتل چې لویه لاره ده نو بس زموږ په څېر مسافر چې راشي نو دلته حتمن دمه کېږي او بعد د هغې نه بیا ډوډۍ لاس کې استاد خیلی فارسی میگی؟ فارسی خوب هستی؟ شکر است خانم اسمت چی است؟ اسم صادق حسین چطور است کار روزگار خوبه؟ کار خدا را شکر خوب است دیگه موتور استفاده میشه یعنی؟ بله موتور استفاده میشه یعنی نه؟ خوب است قطار که از بالا باشه میام موتور که استفاده میشه مستر خانم داری؟ مسترگیری هم است 5-4 ماهی هم است دیگه هر دویش یک؟ هر دویش است دیگه آخر یه بعد هر کسا باشه دیگه یک کاری میشه دیگه شاگرد که دارم یک شاگرد هم دارم خانه رفته این مسلک جدا نیست و جدا
امجداز خوب امجداز باز اردوش یکی از دیگه یک جای از دیگه اردوی یاد گرفتی دیگه اردوش یاد کشته نه دیگه کار جور است بخیر ها دیگه توکل به خدا دیگه میشه دیگه اور بخیر باش مهربانی سلامت باش بغلان مرکز پل خمری ښار ته راورسېدو. پل خمری ښار دا نو مرکزی چوک دی. له دغه چوک نه همداسې گرفتم ښه ترافیک و یک سمارم دیگی. نو دا د پل خمری ښار دی. داسې لنډو لنډو کې ویډیوګانې به درته وښیو د ځینو ځایونو او تاسې به دا هم ننداره کوئ. نو تقریبا موږ دې ځای ته نو د سالنګ نه تر دې ځای پورې په 2 ساعتو کې راورسېدو. لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. موږ د بغلان ولایت هغه ځای ته راورسېدو چې نور د قندوز ولایت شروع کېږي، یعنې د بغلان آخري نقطه ده. نو دې وروسته نو بیا د قندوز ولایت شروع کېږي. دلته یو ځای کې ودرېدو نو ډېر یو ښایسته منظره هم ده. دغه مخامخ تپه چې تاسو ته ښکاري ډېر یو ښایسته سرسبزه ده. نو دا ځای نو بیا د مازدیګر لپاره یعنې څوک چکر ته راځي نو ډېره جوړه ده. او د دې تر څنګ دې خواته چې دی بیا نو سیند بهیږي، نو هغه هم یو بېله ځان ته ښکلا لري. لیدونکو ستړي مشئ، موږ خو کندوز ښار ته راورسېدو. نو کندوز ښار د شپې ننداره به تاسو باندې یو څه وکړو، یو څه ویډیوګانې به د بازار هم درته وړاندې کړو. نو تقریبا داسې ووایه چې په کابل نه تر دې ځایه پورې موږ په 10 ساعتو کې راورسېدو. زموږ سفر په دې باندې هغه و چې ځینو ځایونو کې ودرېدو، ویډیوګانې هم کولې او یا هم دمه کوله. نو هغه لاین کې چې موټر چلیږي نو هغوی بیا نو تیز رفتاره دي او
زر را رسیږي. نو تمه ده چې تاسې دغه د ویډیو را سره کتلي وي، د لارې نه مو منظرونه هم خوند اخیستی وي. نو سبا بالاخره موږ په خپرونو باندې شروع کوو په خیر سره. تاسو ته به هغه خپرونې هم وړاندې کوو. د کندوز نه به ډېرې ښایسته او په زړه پورې خپرونې وړاندې کېږي. تاسې د پژواک یوټیوب چینل سره پاتې شئ.